دریمه مسله د اوبو د کنټرول ده چې دوی نه غواړي په کونړ سیند جوړ شي. دوی لا اوسه کونړ نه ارامه کول غواړي. دوی لا اوسه داسې هڅه کوي د کونړ له ولسي وګړو څخه په ولسي کچه تړونونه واخلي، هغوی ته ووایي چې ګواکې پر دا ځای باندې به موږ بند نه پرېږدو، دا به نه کوو، هغه به نه کوو. بل که تاسو اورېدلي وي د پاکستان یو ډېر مشهور خبریال چې خورا نامبرده شخص دی، د کرکټ بورډ مشر یې حکومت ته نږدې کس دی او دی ځان امریکا ته نږدې معرفي کوي، نجم سیټي صاحب یادو. د هغه یو کلیپ له ما سره سته، دی وایي چې کونړ ډیم د افغانان جوړ کړي، موږ به یو بم پر وغورځو، ختم به یې کړو. یعنې دا د پاکستان د یوه جرنلیست سوچ دی. تاسو فکر وکړئ پوځي استخبارات او هغه د دوی نورې بلاو به تر هغه خو علاقې دا د یو پاکستاني نو دا معنا چې د پاکستان و افغانستان ته ښه نیت نه لري، د افغانستان پرمختګ نشي کولی. دوی نه غواړي چې په افغانستان کې امن ووسي. ګورئ په کوم ځای کې چې امن وي، سکون وي، هلته کار په خپله راځي. دوی څو د فشار وسیلې استعمال کوي. تر 3 میلیونه زیات، تر 13 لکه زیات کډوالې و افغانستان ته راواستول. دا ډېر لوی رقم دی چې د دنیا پر هر ملک ورسي، چې دلته پر برېټانیا راسي اقتصاد به کښېني. افغانستان دا وزغمل تر ډېره حده. بله خبره دا ول دغه امنیت چې په افغانستان کې موجود و چې یو سړی به د افغانستان د هرات روان سو په بدخشان باندې به وته، دې ته چا څه نه ویل، دا دی نشي زغملی. درېیمه خبره دا ده چې په افغانستان کې ورو ورو پر دغه موجوده حکومت باندې د خلکو اعتماد زیاتېده. دا دی نشي زغملی. دی غواړي چې پر حکومت باندې اعتماد زیات نشي. څلورمه خبره دا ده په دا حکومت کې ورو ورو اصلاحات راتلل. دا اصلاحاتو ته چې کله جنګ نه وي، اصلاحاتو ته لارې هوارېږي.